ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشیو بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شو چې د شپې غلا کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یو غوړي اوس دا بیل باسته چې په قبرونو باندې غلافونه غوړولو جنډه او درولو وغیرہ وغیرہ چیرړې په پورې تړلو باز قبر چې وګوره دا خزه ورغلینو د دنیا چیرړې ور پورې تړي د دنیا چیرړې دا سکه خوره وي مراد نه دلته زمون پنځه پیران تیر شوي زیارتونه دي هغه له چورشي پاسونه د جاروګانو ډکی دا خزه ورزي او جارو یو سی صاحب ورلړی چې د چا جارون خطا نور خزه مبارکه ورکی چې مبارک شه مراد دی پورا شو جارو دی اون خطا خدای خبر چوز دا خزه زړه کې څه مراد دی ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کی اسمان ته ورسېدي خو لا مغه مراد پزړه کې شته دی چې خپل کې کینی وي خوري مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی ملو نور څنګه غواړي مونږ نه هم اجراګان جوړ کړ دلګان امرانه جوړ کړ خنزیران امرانه جوړ کړ زپکور کې ناستم ته په پروډونو باندې چکرې وای مونږ نه نور څه غواړي مونږ نه د خزو څه جوړ د مالدارو خزه وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړو د غریبانو وګورئ غریبانو کور د مردین جماعت شدوی ورته ډیټسن او سوزکه او کې او دوپړای مار ور سره کې داسې په بالا مانه تیرې او دوپړای ورته غږیږي او خزه سرکتم ګوري او دغه کوي دغه نه د غریبانو زن طلاق خزي نور څه واړی ملک ټول اړه غړې شو خو خزو تلا حق نه دی ملاو اوس په نیمه چې نور لا څه پاتې دي ویم چې چرته پټه غوندې تپوس مې تیو کې به خزو نه او ما سره لګیوم نه چې زمانو موري او د تورې بلانو موري چې دې تغلی غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه در ترا پیدا کړم سړی خلاړ ابتابات کرانا چاہتا پوسو کو ادا خزی سطر نہ کئی مال پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے سطر چانک ہے سڑی ٹول خزی سنو خزا خدا خزی نہ سطر نہ کئی کر سڑی ٹول خزی سړی خو به هغه و چې ښځې به نوم واورېدو یا د سړي هوا به ولیده په سړو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانئ ته به تې په سړو پټې داسې در باندې در سورېږي لاړه هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکه کې به ښځې روانې ویم ټانګې نه به غیر چاپېر پردې تړلې سرمایدارو موټرونه بو موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکه کې زما خزه چرته څوک نه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم هغه څلا اوس دغه تپاتیو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات او لورې شاملات
ہی کنی گردی هغه پسې ګیرو والا دلته هغه ګیری والا ما پسې بدلی مونستم راتلو خو هغه راسې می بیان دی لیدلې مې لیدلې خزه ډاټسن کې کینولې پولینګ سټیشن ته بوت خو چې زه ولیدم داسې بوک شو په ډاټسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله دریو شو ګیره مو دا ګیرو والا نو زما عزیزانو ارس چې دي دا زمونږ د لاسه دي دا ملک بے حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بے غیرت زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدل ملک زمونږ د لاسه شو سچ دي زمونږ د لاسه دي او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وختي چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دی راشي او ضرورت پورا کیو بیا در نزي ٹھیک ده ته همغه منګ کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې به در باندې شیندلې کیږي همغه منګ کوره کله به گاڑی کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دي سي صاحب پولیس بدیونی یا یو ګورې دي نه ظلم موسوکو زسوکم زګنا کوم اورس چې غړې دي ما خلیدلې په غډا هغه پسې ګرځ نارز مداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاي چې د چا په کور کې حیا نه حضرت عمر امیر المؤمنین د شپې گشت کولو په خار کې په یو جونګړه ورغه یو سړی جړل ورته ورور اولی جاړي ول صاحب دی جونګړه کې مې خزه دا او ماشومي پیدا کی اوس څوک خزه نشته چې ورته راولما دا وخت نازک وخت زور نه نوته نشم او څوک شته نه ورسه حضرت عمر وی ها او نیمه شپه په یو منډه کور ته راغ او خپل خزه را پاسوله ولزان سره سکجور او ستوان راواله او خزه د لاس نه نیولې او په یو منډه اجونګړې ته ورسوله ول بیبي دنه دې خزه ته تکلیف دی بال بچ ستاده د خدای په ذات قسم وی چې داسې خدمت به کې لکه د خپل مور او د خور چې څوک کوي خزه له قسم ورکو اي ورننه استاو حضرت عمر بار پزمکا غسړی سره کېنا چې یو سات تیر شو د حضرت عمر بیبي आवाज وکول یا امیر المؤمنین مبارک شوراره دې پیدا شو سړی حق بک شو پر اقدا شو چې دا امیر المؤمنین دی او دا خزه امیر المؤمنین خزه زما د خزه خدمت تراغلی په hebat شو وہ امیر المؤمنین کا نام سن کر گر کا گر کامپا دل مادر میں لرزایا قلب پدر کامپا ټول کور پر اپاش حضرت عمر ورته سوئی ورته وی یریګه ما جو ادروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے کم سڑے چې د شریعت پلار کې د قوم سرداری آپ حقیقت کې د قوم خادم وي نو زستا خدمتگار موزما خزستا د خدای خدمتگار ده کزستا خدمت ترالم نو دا د یری خبره نه ده او بچیا دا کار ولی وشو بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا